سلامونه وخت مو پخیر. نه د خلیلزاد د تک څخه کابل د ټول خبر است. اگر چې بهانه داده چې دا د بندیانو د خوشي کېدو لپاره خبره وه، ولې دا دیدارونه ټول عمر استخباراتي وي. نو په دې کې شاید دوه هدف وي. لومړی هدف خو دا و چې د امریکې د استخباراتو او د امریکې د ادارې پیام طالبان ته ورسول. نو هغه پیام چې هر څه و والله اعلم. دوهم خبره دا ده چې امریکایان ټولو ته دا واضح کوي که چیرې طالبان زموږ خبره ومني او زموږ پر نقش قدم تګ وکړي، نو په رسمیت هم ورسره پیژنو، ډیپلوماتیک اړیکې به هم ورسره پالو، پیسې به هم ورکوو او د همسایګانو پر ضد به استفاده کوو. هم د افغانستان د همسایګانو پر ضد مشخصا ایران. او دا خبره معقوله خبره هم ده، ځکه چې طالبان خو د استخباراتو په زور راوستل سو د امریکې. په کابل کې چې دیوالونه باندې چې د امریکایانو پر ضد شعارونه وو د خلیلزاد له ورتګ سره، هغه ټول پاک سول. نه نور جهاد پاتې دی، نه قرآن پاتې دی، نه حدیث شته، نه شهادتونه شته، ځکه چې دا ټول درواغ دی. زه دا نه وایم چې موږ ډېر آزاد خلک وو. جمهوریت هم د امریکایانو لخوا راوستل سو، په دې کې شک نشته. زموږ خوبي وایست یا بدي وایست دا و چې موږ حد اقل امریکایان ته پارتنران ویل، ستراتیژیک پیمان مو ورسره درلودل، امنیتي قرارداد مو ورسره امضا کړی وه، موږ دیموکراسي غوښتل په وطن کې. نو زموږ خبره معلومه وه. ولې طالبان منافقت کوي. دوی د امریکایانو د خوا راوستل سو، د دوی د استخباراتو خلک دی. د خلیلزاد خبره چې د امریکا استخبارات له طالبانو راضي او خوشحاله دی، او دا رښتیا دی. نو بیا راځي وایي چې جهاد د صاحب دین ده او دا ټول درواغ دی. خلک نور مخه ته باسي. دا منافقت باید پای ته ورسیږي. زه خپله دې شیانو ته ډېر خوشحاله یم. خوشحاله په دې یم چې کرار به ولس هوښیاران کېږي. دوی به ګوري چې نور به بچیان د جهاد او د دین په نوم قرباني ته نه وراستو. نه جهاد شته وروره، نه دین شته. دا ګرده استخباراتي معاملې دي چې ستاسې بچیان په کښې کې وژل کېږي. گپ دومی است که وقتی که ترامپ مقرر شد، مخالفان طالب، بعضی جبهات مقاومت یگان تای دیگه خیلی خوش بودن که پرزیدنت ترامپ آمد. حالا ما طالبان ما کار داریم، تو میکنیم، صاحب تو میکنیم. یگان تا کمپاین هم برای ترامپ کردند. باز که مشاور امنیتش و وزیر خارجیش مقرر شد، همین جبهه مقاومت، احمقهای جبهه مقاومت خیلی خوش بود که چهره های ضد طالبانی مقرر شد. ما ایران به این بودیم که در چهره را چی میکنی؟ خواستگاری خوروان نمیکنی. عمل ضد طالبانی کجاست؟ و عمل ضد طالبانی وجود نداره. به این دلیل نداره که طالب در نکای استخبارات امریکا است و وقتی که شاه و روس راضی باشن، به ما و شما در بینشان جای نیست که گپ بزنیم. اونا از یکی دیگر راضی هستن. خلیلزاد گفت که استخبارات امریکا از طالب راضی است و این حقیقت است. جالب نیست به شما که با آمدن ترامپ هزارها سفید پوست داخل امریکا، هزارهای سوی داخل امریکا، امریکایی بیکار میشه. ترامپ میگه که باید من مصارف کم کنم، اما به طالب بازم پول روان میشه. چی برتری داره طالب که حتی از امریکایی کدم به ترامپ مهم است؟ پشتی گپای ناقش نگرین که یکان وقت میگه که مسئله رو میگیرم دیگه، او گپای کمپاینی و تبلیغاتی است. در امریکا امی ادارات سه حرفک است، امی سه حروف که داره، CIA، FBI، بعضی ادارات دیگهش. گپ اصلی را اینا میزنن و اینا با طالبا همکار هستن، طالبا به اینا همکار است. هر پروژه‌ای که هست من نمیفهمم، ولی در این پروژه اینا شریک هستن. 3-4 روز پیش مشاور امنیت ملی ترامپ با رئیس FBI یک دیدار داشت و دو دیدار کتاب بچه احمد شاه مسعود در دستش بود. دیگه رفیقای مقاومتی ما در کالا جایی نمیشدن که این اولا در دیدار با رئیس FBI مشاور ترامپ، مشاور امنیتش کتاب
بچه احمد مسعود در دست داشت. نتیجه او کتابو شد که من دیروز سراج‌الدین اقانی از لیست FBI برآمد. یک دفعه دیگه با این کتاب اگه دیدار کنه شاید به اقانی جایزه نوبل بدن. من کیره میگم که شما اطفال هستین، احمق هستین. باور کنین این توهین نیست، در سیاست هستین. شما نمیدونین که چی جریان داره. امریکایا بالای شما هیچ وقت اعتبار نمیکنن. چرا اعتبار نمیکنن؟ یکی خب میفهمه که زور نیست اونجا، کل گپ شما در توییتر و تیک تاک هست. دوم، امریکایا دوست ندارن با کسایی کار کنن که دبل ایجنت باشن یا تریپل ایجنت باشن. این به این معنا که شما هم جاسوس ایران باشین، در اوج تغذیه شده باشین، کلان شده باشین، با قاسم سلیمانی رابطه داشته باشین، اون کاکا بودین، در اوج عالم در ایران شما دفتر داشته باشین. بعد یک سال میشه که با استخبارات پاکستان هم تماس گرفتین، اونجا دفتر گرفتین، براتون پول میده و شما بیاین با کوشش کنین که با استخبارات امریکا هم کار کنین. امریکا این رقم کار نمیکنه. امریکا دوست نداره با جاسوسای دو دسته و دست دو و دست سه کار کنه. امریکا میخواد که دست یک با جاسوسا کار کنه. مثلا اون امریکا طالب کار داره. از پاکستان گفت که خود جدا که امریکا کار میکنه. به این خاطر امریکا سر شما باور نداره. و در 4 سال کدام برنامه نداشتین، هیچ چیز نداشتین. همین کسایی که خودم مخالف طالب میگه وقت ضایع کردن. و من از اولی چیزا گفته بودم، او روز گفتم که این جبهات به خاطر جور شده که یک جبهه واقعی و مردمی در مقابل طالب ایجاد نشه. اینا رو مصرف کردن.